يهودو سره جهاد فرضیان ده يهود به نه پرېږدو فدایي به ورباندې کوو استشهادي به ورباندې کوو د دې لپاره مدرسې جوړوو شاګردان به تیارو مشران عوام به تیارو د دې لپاره به خدمت کوو انشاءالله که موږ تاسو دا کېدنی خالي مونځ او روزه او په دې ګیره او پټګي باندې الله موږ تاسو نه بخي ښه الله په چی بخي چې د مسلمانانو دفاع وکړو د اسلام دفاع وکړو د الله دفاع وکړو د رسول دفاع وکړو که دا دفاع کوو نو الله موږ تاسو بخي کني خالي مونځ باندې چې نه کېږي خالي مدرسې باندې چې نه کېږي خالي پټګي په سرولو باندې او خالي تسبیح ولولو باندې چې نه کېږي جهاد ته به ځان تیاروي عزتمندو انفرادي توګه اجتماعي توګه قرآن کې الله تعالی فرمایي په دنیا کې ډېر زیات رذیله سپک شاته پاتې خلک اول نمبر عرب دي ډېر بې غیرته دي رذیل دي الله ورته په غوسه ده الله به ورباندې عذاب راولي اول عزتمندو نن انشاءالله یو څو مختصرې خبرې کومه په باره د هغه ظلم کې چې کوم په فلسطین یعنی په اسرائیلو کې شروع ده او مسلمانانو سره کېږي چې اوس بیرته اسرائیل رالګېدلي دي او فلسطینیان باندې اټیکونه کوي او فلسطینیان ځپي زه دا خبره ګوره واورئ ان قریب وخت ډېر نږدې ده ګوره دنیا ختمېدونکې ده او ډېر زر ده چې مسجد اقصی به د یهودان شهیدي دا مسجد اقصی به راغورځي او دوی به خپل تر ټمپل برابروي دا خبره مې غور سره واورئ نن سبا په دنیا کې ډېر زیات رذیله سپک شاته پاتې خلک اول نمبر عرب دي ډېر بې غیرته دي رذیل دي الله ورته په غوسه ده الله به ورباندې عذاب راولي اول ټول عرب راواخله که بیا لبنان ده که شام ده که مصر ده ټول دوبۍ ټول الخاص د خبیث ده سلمان راواخله او دې نه بعد دوم نمبر چې غټ منافق رذیل شاته پاتې مول ده هغه پاکستان ده چې ایټم لري دومره هغه لري او د هغه لی ناست ده اسرائیل لګیا ده او دا ټیکونه کوي مسلمانانو باندې د مسلمانان ولي دا غزا ختموي اوس ټول مسلمان هغې نه ختموي د اسرائیل هلته امریکا ویلي چې موږ اسرائیل سره ولاړ یو فرانس ویلي جرمني ویلي نیټو دا اعلان کړی ده چې موږ ولاړ یو موږ اسرائیل سره ولاړ یو او یو ملک نه عربو کې سته نه پاکستان نه افغانستان نه ترکیه نه ایران یو ملک هم دا نه وایي چې موږ فلسطین سره ولاړ یو دا زموږ تاسو ورونه دي دا زموږ تاسو خویندې دي ظلم ورسره روان ده نو ټول مسلمانان ټول ملکونه که پاکستان ده که عرب دي که ترکیه ده که افغانستان ده که ایران ده که ټول هغه بې غیرته اول نمبر بې غیرته او دا به الله دومره ذلیله کوي دا به الله شرموي دا به الله ذلیله کوي نورم ذلت ته وګوره د انتها ته تاسو وګورئ د ملک په سطحه اجتماعي توګه یو ملک هم په فلسطین نه ده ولاړ راسه وګوره اوس څه ظلم روان دی 100 کاله کېږي څه کم 100 کاله په 1920 کې چې کله د یهودان راغله فلسطین ته او دا هټلر ځپلي و نور دنیا ځپلي و یهودان راغله هلته زارۍ یې کولې فلسطینیانو ته چې موږ پرېږدئ خیر ده او موږ آخري امید هغه تاسو وایي موږ پرېږدئ فلسطینیان اولګه د یهودو ځای ورکوو یهودو ته ګوره او دا فلسطینیان ولي او تاسو دا مسجد اقصی دا دریم جومات به ورانئ ولې به ورانئ ځکه د موږ او تاسو بې غیرتي ده موږ او تاسو کې غیرت نشته موږ او تاسو یو لیډر هم نه جهاد مني نه جهاد سره کار ده بس خالي خېټې سره او اسبابو سره او دو کوي او ډوډۍ ډېره کوي بچي ډېر کوي او دا ډېر کوي ملک هغه ملک د الله په بم ولي پاکستان د الله په بم ولي افغانستان د الله په راکټ ولي دغه رقم په بم د الله ټول د ملکونه والوزي که هغه پاکستان ده که هغه افغانستان ده که هغه ایران ده که هغه ترکیه ده که عرب دي دا ترقی دا ملک دا ظلم زه څه کومه چې ما مسلمان ورور زما د جماعت پکې حفاظت نه وي د مسلمان خویندو پکې حفاظت نه وي د ورونو پکې حفاظت نه وي زه نو دا خبرې جذبات نه کومه دا والله بالله حقایق تاسو ته وایم چې اسلام سره غټ ظلم روان ده مسلمان سره غټ ظلم روان ده موږ او تاسو دریم جماعت اول جماعت خانه کعبه دوم مسجد نبوي او دریم جماعت چې ډېر معزز ده موږ او تاسو ته هغه مسجد اقصی ده او دا يهود اوس لګېدل خیره دا به ورانئ خامخا ورانئ ځکه موږ تاسو بې غیرتي وګوره بې غیرتي پاکستان دا وایي نور ملکونه وایي چې ولا مذاکرات وکړئ په صلح ده په صلح دا خبر نه ختمېږي یهودان د جنګ ته راغلي هغه ته فلسطینیان شهیدانوي هغه ته مسلمانانونه ختموي هغه ته مسجد اقصی راغورځوي هغه ته خپل تر ټمپل جوړوي نو دومره بې غیرته دي ټول ملکونه که هغه عرب دي که عجم دي ټول بې غیرته رذیل سپک او دا به الله شرموي ګورته د الله قانون ده بې غیرته انسان همیشه الله شرموي غیرتي انسان همیشه الله کامیابوي یو خوا موسی علیه السلام بل خوا فرعون الله موسی کامیاب کړ یو خوا ابراهیم علیه السلام بل خوا وګوره نمرود او ټوله دنیا باندې بچو الله ابراهیم علیه السلام کامیاب کړ او نمرود الله ذلیله کړ څومره نیټو 200 ملک افغانستان ته راغلي والا وشمول دا رنګ به دا ټول ملکونه راولېږي د ملک په سطحه پاکستان افغانستان ایران ترکیه خاص کر عرب خبیثان دا رزیلان راولېږي دا چې غوایان خوري او دا خوکړیان خوري او دا روشونه خوري دا دومره پیسې ورسره دي خو د الله دین نه نافظوي د الله دین لپاره نه درېږي
نو که دوی ټول اتفاق او اتحاد وکړي اسرائیل به انشاءالله دلته به آرمیګډون الملحمة الکبرى ورلډ وار 3 چې نړیوال درېیم جنګ شروع کړي یا قریب وخت کې عزتمنو دنه تېښته نشته جنګ نه موږ تاسو نشو بچ کېدی جنګ به کوو جنگ نه بغیر خلاصې نشته موږ تاسو ګوره حتی چټي خبره دي جهاد چې ونکړو موږ ته جهاد ته تیار نسو د ملک په سطح مشران کشران عوام ملایان طالبان کاري صاحبان ټول باید نر ټول باید تیار سو نو دې پورې مې خبره کوله عزتمندو چې موږ او تاسو دا خبرې بیا هغه چې په اجتماعي توګه وي چې ملکونه باید دا کار وکړي چې ملکونه دا غیرت نه کوي الله به نه قیامت کې پوښتنه کوي اوس راځه موږ تاسو انفرادي ژوند ته اوس ما ته چې وکړو باید ما ته اول خپل عقیده برابر کړو چې يهودو سره جهاد فرض عین ده يهود به نه پرېږدو فدای به ورباندې کوو استشهادي به ورباندې کوو د دې لپاره مدرسې جوړوو شاګردان به تیارو مشران عوام به تیارو د دې لپاره به خدمت کوو انشاءالله که موږ تاسو دا عقیده نه خالي مونځ او روزه او په دې ګیره او پټګي باندې الله موږ تاسو نه بخي الله په چی بخي چې د مسلمانانو دفاع وکړو د اسلام دفاع وکړو د الله دفاع وکړو د رسول دفاع وکړو کدا دفاع کوو نو الله موږ تاسو بخي کني خالي مونځ باندې چې نه کیږي خالي مدرسې باندې چې نه کیږي خالي پټګي په سرولو باندې او خالي تسبیح ولولو باندې چې نه کیږي جهاد ته بزان تیاروي عزتمندو انفرادي توګه اجتماعي توګه قران کې الله تعالی فرمایي په سورۃ توبه کې الله تعالی فرمایي چې اے مسلمانانو تاسو ټول راجمع سئ او ډلې ډلې ولېږئ د يهودو په ورسئ او ټول ورسئ یو ځای یوازې ورسئ خو د يهودو مقابله صرف جهاد ده او قرباني ده استشهادي ده فدایي ده بوشکي دي والله چې دا شاني والله بالله که د يهودو مقابله څوک هم وکړي او دا د ملک په سطحه باید امریکا څنګه چې ویلي دي چې موږ اسرائیل سره ولاړ یو څنګه چې فرانسه او لندن ویلي دي چې موږ اسرائیل سره دغه رقم موږ او تاسو باید فلسطین سره ودرېږو افغانستان باید ودرېږي ملک په سطحه شیخ صاحب باید اعلان شیخ هیبت الله باید اعلان وکړي دغه رقم باید د پاکستان مشر باید اعلان وکړي د عربو مشر د شام د مصر د عراق ابوظبي د یمن د قطر دا ټول باید اعلان وکړي چې موږ فلسطین سره ولاړ یو او دا جنگ به کېږي عزتمندونه خلاصی نشته ګوره خو غیرتي او بې غیرتي کوم انسان کې چې غیرتي غیرتمند انسان او بې غیرت انسان الله معلوموي الله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې د الله دین لپاره قرباني ورکړو د الله د قرآن لپاره د الله د دین لپاره د الله د رسول لپاره او د مسلمانانو لپاره قرباني ورکړو او خاص کر د فلسطینیانو لپاره دعاګانې وکړو او بیا خپل ځان خپل بچیان خپل شاګردان تیار کړو چې ګوره دا اسرائیل موږ نه پرېږدي والله که پرېږدي ګوره خبرې په دې نسې خلاصېدی ګوره وما علینا